د پاکستان هیواد لپاره د کرکټ په برخه کې تر ټولو بهترین شرم چې ملګرو څنګه پاکستان د کرکټ لوبغاړي وشرموو او په شرمونې وشرمولو څه علت او څه خبرې وې رزو دغه معلومات درکوو. وروسته له هغې چې د اماراتو کرکټ ملي لوبډلې درې لوبغاړي د ICC لخوا د فساد او درغلیو له تورونو سره مخ شول، د اماراتو کرکټ ملي لوبډلې وکټ ساتونکی بیټسمن غلام شبیر هم په ځان کې شکمن شو او له ویرې خپل هیواد پاکستان ته په منډه بریالی شو. له دې وړاندې د اماراتو کرکټ ملي لوبډلې پاکستان اصله درې اماراتي لوبغاړي د کرکټ نړیوالې شورا د فساد ضد څېړونکو ډلې لخوا په درغلیو تورن شول چې وروسته د اماراتو کرکټ بورډ لخوا موقتي کرکټ بندیز سره هم مخامخ شول. د فساد ضد څېړونکو ډلې لخوا په اماراتي لوبغاړو تور دی چې د روان کوالیفای سیالیو کې درغلي او دسیسې پلان جوړ کړی و او همداشان یادو لوبغاړو د فساد ضد کمیټې ته په پلټنو او پوښتنو کې پاتې راغلي دي. دوی ته د یادې فساد څېړونکو ډلې لخوا د 14 ورځې وخت هم ورکړل شوی چې د خپلو تورونو سپیناوی وکړي. درې اماراتي لوبغاړي محمد نوید قدیم احمد او شاهین انور لا د وړاندیز د ICC فساد ضد ډلې لخوا د درغلیو له تورونو سره مخ وو. یاد لیسته څلورم اماراتي لوبغاړی اشفاق احمد هم ورزفا شو. په نوموړي کې هم فساد تور لګېدلی او اماراتو کرکټ بورډ نوموړی د موقت وخت پورې له بندي سره مخ کړ. د ICC د فساد څېړونکو ډلې لخوا د دغو لوبغاړو د تورن کېدو وروسته د اماراتو لوبډلې اوپنر لوبغاړی غلام شبیر ته هم په زړه کې شک پیدا شو. نوموړی هم د دې لپاره چې ICC درغلۍ ضد څانګې لخوا په خپل رادار کې رانشي اماراتو هیواد څخه پاکستان ته پښې سپکې کړې. اماراتو کرکټ ملي لوبډلې منچر پینټر کیلی ویلي دي چې د تېرې ورځې د غرمې د 11 بجو راهیسې په غلام شبیر پسې روغتونونه، کور او نور ځایونه لټوي خو درک یې نشته. نوموړي ویل تېره ورځ موږ 11 بجو د ټیم ناسته درلوده، هغه پکې نه و. کله ماسپښین مهال لوبډله د هانګ سیالۍ ته روانه شوه، په موټر کې نه و. همداشان زیاته کړه موږ سره د هغه صحت او وضعیت په اړه اندېښنه پیدا شوه. موږ ویل چې کور کې به وي. هغه کور ته مو کسان ورولېږل، تلیفونونه مو وکړل او هغه له خپلوانو سره مو اړیکه ونیوله، خو موږ سره یو ځای د هغه صحت غم و. خو وروسته خبر شو چې هغه له هیواده وتلی دی. د یادونې وړ ده چې د تېرې یوې اونۍ راهیسې د اماراتو کرکټ ملي لوبډلې 4 پاکستاني اصله لوبغاړي د درغلۍ او فساد په تور کرکټ نړیوالو شورا د فساد ضد کمیټې لخوا تر رادار لاندې راغلي دي. اماراتو کرکټ ملي لوبډله هغه لوبډله ده چې تر ډیره پکې بهرني خصوصا پاکستاني لوبغاړي شتون لري. یا د لوبډله اوس مهال په خپل کوربتوب د 2020 کال نړیوال شلوريز جام ته لار موندنې په غوروي پړاو سیالیو کې په لوبو مصروفه ده. هره دې نه وي چې د 2020 کال نړیوال شلوريز جام په استرالیا په کوربتوب په اکتوبر میاشت کې پیل شي. یا جام ته افغانستان لا وړاندې د درجه بندۍ له لارې په مستقیمه توګه لار موندلې ده.